ویل کېږي چې په یو کلي کې د زرمینې په نوم یوه کونډه ښځه د خپلې لور خانزادي او خپل زوی ګلورین سره اوسېده. د زرمینې خاوند سالار خان ښار کې ډیر غټ افسر وي او د هغوی ژوند ډیر په خوشحالۍ سره تیریږي. سالار یو ډیر قابل، محنتي او رحمدله انسان و، خو یوه ورځ چې هغه د ښار نه کور ته په خپل ګاډي کې راځي، هغه څوک مړ کړي او قاتل د هغه ځای نه په تښتېدو کې کامیاب شي. د سالار د مرګ نه پس د زرمینې په کور کې د ګټې وټې کولو دپاره هیڅ څوک نه وي، ولې چې د هغې بچي ماشومان وي. د زرمینې د خاوند سالار او د زرمینې دا خواهش وي چې د هغوی بچي د خپل پلار په شان غټ غټ افسران وي او هغوی په ډیر ښه سکول کې سبق ووایي. د خانزادي پلاره، ما ویل د دې وړو په کور کې اسې ټایم ضایع کیږي، که دی له دې چرته په یو ښه غوندې سکول کې داخله واغسته نو ښه به وي. او د خانزادي مورې، زه هم وام چې په دوی ډیر ښه تعلیم وکم او په یو ښه سکول کې داخل کړم، ولې چې را روان وخت ډیر زیات سخت هم دی او د مقابلې دور دی. زه به په ښار کې د دوی دپاره د سکول بندوبست هم وکمه او طالبه یو ښه غوندې بنګله هم واخلم. او کنه سالاره، ته خو خپله افسر یې، خو دوی هم دنیا سره برابرول غواړي. خو د سالار د مرګ نه پس د هغوی حالات ډیر زیات خراب شي او د هغوی گزاره ډیره زیاته ګرانه شي. خانزادي بچي، زه بازار ته ځم چې سبزیانو تخم او د میوو بوټي راړم چې د خپل چمن کې وکرو چې د هغې نه کمې سبزیانې او کمې میوې راځي نو هغه به موږ په بازار کې خرڅو او په هغې به د خپل کور گزاره چلو. زه ډیره ښه د مورې، ته بازار ته ورشه او څه تخم وغیره راړه او زه به روټۍ پخې کړم. دې خبرې کولو نه پس د خانزادي مور بازار ته لاړ شي او د مختلف قسم سبزیانو تخمونه او د میوو بوټي راړي او په خپل چمن کې یې وکري. دغه شان وخت تیریږي او د سبزیانو او د میوو بوټي غټ شي. د خانزادي مور هغه سبزیانې او میوې په بازار کې خرڅوي، خو هغوی ډیر په مشکله د خپل کور خرچه چلوي. مورې، په دې پیسو خو زموږ د کور گزاره ډیره زیاته ګرانه ده، موږ له بل څه کار هم شروع کول پکار دي. خانزادي بچي، موږ خو ستا پلار ډیر په مزو کې ساتلی و، موږ له خو د څه کار چل هم نه راځي، موږ به څه شروع کوو، خو د الله نه به غواړو الله به زموږ هر مشکل آسان کړي. زه مور ته لږ ارام وکړه، سهار به د بازار نه د میوو نور بوټي راوړل غواړي. او کنه بچي، د میوو د بوټو د رازرغنېدو موسم دی، سبا به نوي بوټي کرل غواړي. دې خبرې کولو نه پس د خانزادي مور په خپله کمره کې اوده شي او خانزادي د آرام دپاره خپلې کمرې ته لاړه شي. هر کله چې سحر شي نو د خانزادي مور بازار نه د میوو بوټي اغستو دپاره لاړه شي او په بازار کې د میوو مختلف قسم بوټي واخلي او کور ته یې راوړي. مورې، تا د بازار نه د میوو بوټي راوړل؟ او بچې رامیړل، ته روټۍ پخه کړه او زه به دا بوټي وکرم. مورې، روټۍ تیاره ده، ته روټۍ وخوره نو بیا بوټي وکره. د روټۍ خوړو نه پس زرمینا په چمن کې د میوو بوټي وکري. دغه شان وخت تیریږي او د خانزادي مور او خانزادي د هغه بوټو ډیر زیات خیال ساتي، خو هغه ټول بوټي اوچ شي او په هغې کې صرف یو بوټی زرغون شي او هغه ډیر په تیزۍ سره غټیږي. مورې، تا خو چې کوم بوټي راوړو هغه خو ټول اوچ شو، صرف یو بوټی زرغون شو. زه خیر دې بچې، موږ څه کولی شو، دې کې به هم د الله خیر وي. یوه ورځ چې خانزادي او د هغې مور راپاسي نو هغې چمن ته د بوټو لیدو دپاره راشي. هغې څه ګوري چې د هغې وړوکي شان بوټي نه یوه غټه ونه جوړه شوې وي. مورې، دا ونه د کوم ځای نه دلته راغله؟ دلته کې خو د میوې هغه وړوکی شان بوټی و. خانزادي، یریږه مه، زه یو جادویي ونه یم، زه به هره ورځ تاسو له د سرو زرو او د هیرو میوې درکوم، هغه به تاسو په بازار کې ډیر په ښه قیمت خرڅوئ او ستاسو حالات به ډیر زیات ښه شي. یا الله، ستا شکر دی چې زموږ حالات بیا ښه کېدو طرف ته روان کړل. زرمینې، یاد ساته چې تاسو به دا خپل مال په صحیح لاره کې استعمالوئ او د غریبانو مدد پکوئ. که چرته هم تاسو یو غریب سره د مدد کولو نه انکار وکړو نو زه به تاسو نه ټول هر څه واخلم او ستاسو حالات به د اوس نه هم ډیر زیات خراب شي. د خانزادي مور ونې سره دا واده وکړي چې هغه به خپل مال کې غریبانو له جدا حصه کوي
دغه شان هر ورځ هغه جادویي ونه په خپل جادو سره زرمینیز لا د سرو زرو او د هیرو میوې ورکوي او هغه یې په بازار کې خرڅوي او دغه شان د هغه د کور حالت ډیر زیات خشي او هغه د خپل وعده مطابق د کلی غریبانو خلکو سره ډیر زیات مدد کوي.